چې مړه دا ما ورته داسې د عمر فاروق صاحب حکومت خو نه دی په پاکستان کې خودونه دا د حکومت کراغه زمونږ دونه برخه کم ده خبره هغه ماته د تنخواه ولې مقرریږي په مدرسو کې هله کسي تاسو د عمران خان کومه خبره وکړه نه مړ څنګه به مړیږي څنګه به مړ شي د سترګې مړیږي نه در سکندر اعظم خبره ده چې سمندر تی وی چې مالیه راکا او بیا ورته بالو لوغه ته غټه واقعه ده کنه چې هغه کچکول ورته ملنګ ور ډکېدو نه ډکېدو دا دولت یې لسکاله په کور تنخواه غستې اوس په ځای ګوته به لګی چې ګوته ونه لګوله لاړې خبره دې ختمه یو خو ته دې خبرې ته سوچ وکړه چې سرکاري سکولونو زمونږ چې څونه خلکو عمله وه کې بیګې کې یو خو هغې چا سره پیسې غریبانو به خپل ماشومان د پبلک سکول ته وروستل د هغې مین خبر دا و چې دغه پکې راشي ټیلنټ پکې راشي د پبلک سکول او د دې دواړه یو کړل چې دې کې کېږي دې کې ولې نه کېږي څه چل ګریټ دیکھو دا تنخواه بیا دا مولا چې نه د دې خبرې ته وکېده چې دا مولا په دې جومات کې وظیفې ته ناست دی او چندې ته ناست دی ده ته تنخواه ولې نه مقرریږي په مدرسو کې هله کسي تاسو د عمران خان کومه خبره وکړه ته وی چې به زه اوس نشم حالات ډېر سختي د اتوار په چوټي د اتوار په خبرې یو نرس چې کوم دی لګ لیټ رااله زه ولاړم په خپل باندې ډاکټر ورته اوټ هغه چې کوم مینت کوم دغه وکړه ماته دا پرابلم ماته دا هغه اوټ منګ ځان سره دغه کاوه دګری ماته وی هغه استاد چې مړه دا ما ورته داسې د عمر فاروق صاحب حکومت خو نه دی په پاکستان کې خودونه دا د حکومت کراغه زمونږ دونه برخه کم ده خبره هغه ماته ورسولې قابو کوي ماشاءالله جی ګرانو عزتمندو زما د ارور څه خبره وکړه هغې څه وویل چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور حکومت چې و هغې ته ورنږدې کړی و بله خبره دا وه مطلب د ماره خبرې دا دی چې مطلب د خبرې دا چې زیاتې ونه کېده د غریب سره که پولیس به ورسره کو نه به دباو رانیوه به تپوس به کېدی شو پاتې شوه دغه خبره یو کس نه مې دا اورېدلي وو چې بهی د عمران خان په حکومت کې چې څونه کرپشن دی دونه نو دا کرپشن خو ما ورته کړو دا خو ما ورته ټیک نه ځکه هم دا ملک دی ما ورته ټیک وي خو عمران خان غریب د څه نه خبره ده خبره ته ووایې زموږ په ملک کې چارې وزیر اعظم صدر یا په یو غټ سیټ باندې پاتې شي نو تاسو نه دا نه فیل کوئ چې عمران خان څه وخت سیاست ته راغلی دی نو د دې نه مخکې ورسره بنیګاله وه نو هغه له پکار و چې دوه درې بنیګاله نور جوړ کړی وی دغه غریب څه دي اشرف هسپتال چې جوړ کړی دی ایم په چنده جوړ کړی ستا زمانه چنده راغونډه کړې په خبره باندې ورسېدي دا کور چې جوړ کړی دا هم وله ښځې جوړ کړی دی د ښځې په پیسو جوړ دی په خبره باندې ورسېدي د هغې باوجود هم دی عقل دی ماشاءالله جي ډېر ښه د عمران خان صاحب سره مینه کوئ د عمران خان صاحب سره مینه نه د عمران خان صاحب سره موږ پکار دي چې موږ هر یو پاکستاني د هغه سره مینه وکړو هغه زموږ د وطن سره مینه ده زموږ سره مینه چې زموږ سره مینه دا خو چې اوس موږ د هغه سره نه کوو بیا غداري ده د قوم چې څوک تاسو عوام ته څه ویل غواړئ چې ووټ ورکړي چا لی ورکړي ولې ورکړي ټولې په اتفاق سره ورکړئ د خدای نه ویرېږئ په ځان کې لږ شانتي سړیتوب لږ شعور ځان کې پیدا کړئ په خبره باندې ورسې حق ته حق او نه حق ته نه حق ووایي سترګې مې پټوئ هر یو سړي ضمیر دغه کړی دی د ټرانسفارمر خلکو د ټرانسفارمر اوقات هم دي مه کوئ داسې مولانا فضل الرحمن صاحب په حواله سره څه ویل غواړئ د هغه سره به زه څه هغه ته خو به زه ځکه ویلی شم نه په خبره چې عالم دی خو بهر کې داسې چې دی کې دا د شان سره نه ښایي دله داسې کول نه دي پکار مریم نواز دپاره مریم نواز خو یو بلیک میله ښځه ده مطلب دی چې بلیک میل کول کوي تا نه تصویر راوالو بس ستا ویډیو دله ورکوي د بچو په شان دي ماشومان په شان دي کار کوي د سیاست د پاکستان د سیاست نوم وشرمې سیاست خو داسې نه شهباز شریف چې نوم یې نه لوي ښه دی نواز شریف هغوی خلک وایي هغوی ډېر ښه حکومت کړی نو حکومت پرې ښه ځکه کړي چې در سړي به خېټه غوړه وه د هغوی چې خېټه غوړي ستا به هم غوړي د هغوی نه غوړه نو ما اورېدلي وایي بلاول وزیر اعظم جوړوي زرداري صاحب بلاول چې وزیر اعظم ساس شنو دلته کې دنیا دغه ګرځي دا ولې وزیر اعظم نه جوړوي به زموږ به دا یو خبره وکړه چې دې وزیر اعظم ساس شو خو مور ته رسېدی نه شي مور یې ولایقه ښځه وه نیکه ته رسېدی نه شي خو زبردست سړی و په خبره باندې په دې کې څه کوالټي نشته دې په موږ کله وزیر اعظم شو بس دا یو خبره وګڼه چې د پاکستان تخته خل بس هسې به نومي په موږ کې به زموږ نه خو بیا سریلانکې هغه هندوان هم خو ګوره هغه قوم راووته هغه شی په مخه هغه ډولګۍ په مخه او حکومت یې نه واخیست موږ کې هغه تړم نشته د ارامو د رشوتونو دونه کمزوري کړي چې هغه د هندو مرض دغه هم په مکې نشته تړم په مکې نشته دا راته ووایې چې عمران خان صاحب ته ژوند خطره هم ده او دوه حملې په هغوی باندې اولرډي وشولې نو تاسو څه تمه لرئ چې الله تعالی د هغوی له ژوند ورکړي هغوی د الله تعالی سیف کړي خو تاسو هغه خطره فیل کوئ زه تاسو دا یوه خبره کوم چې کومه شپه به ګوري په قبر کې په بار کېږي نه او چې کومه باري څوک هم څوک نشي وجلی دا خپل ټیم دی چې کله مقرره شو مري به په خبره باندې هر سړی به مرو په خبره رسې خو چې څوک زیاتې ورسره کوي نو بس هغه د خدای
هغه پوهېږي بهتر یعنې کې چې پوهېږي څوک- مطلب دا چې څوک د سره زیاتې کړي دا ملک سره زیاتې کړي چې څوک ورسره زیاتې کوي هغه تاسو دا ایمان دی چې هغه به مخکې غر کېږي مخکې به هم غر کېږي د خپل قوم سره د خپل ملک سره زیاتې دی چې هغوی ته خو څه فرق نه پرېوځي د قوم یا سره خدایه پاکه که فرق نه پرېوځي تا ته ما ووایي که نه چې د کفر حکومت تېرېدی شي خو د ظلم نه شي چلېدی ډېره مننه جي زمونږ د مشر ډېرې خوږې او ډېرې تکړه خبرې وکړلې د علم خبرې وکړلې او دوی ښه دره ته ووایه په لاسټ کې د پی ډي ایم پالټۍ والا دا ټول وایي چې عمران خان ټول قوم به بدتمیزه که بدتمیزي یې کو ضمیر یې ولا راویښ کړه چې پاسئ د خپل ځان تپوس کوي د خپل حق تپوس کوي د قیامت پورې به تاسو چې قیامت به ژوند دی ولې تاسو نه پوهېږئ نو ستاسو په نظر کې اوس بدتمیزه دي که باشعوره دي باشعوره خلک شو انشاءالله دې به نور مزید کي تا ته مې ووایي چې دا تحریک دی تحریک دا وچلې جب عمران خان که مړ شو په کروڑاو پیدا شوي دغه دی یا اوس ای او یا دی نه ماشاءالله جی ډیره مننه الله تعالی د عمران خان صاحب له ژوند ورکي الله تعالی د زمونږ د بچو الله تعالی چې د عمران خان صاحب تاسو خبره کوئ تاسو خبره مې کړ کړه کومه ذمہواری لګولې ده دا غریبانان دي چوک کې به ناستو جی. مزدوري به یې کوله بیا به په فوټپات باندې شپه وه وس په اوسنه کې دغه به نه میلاوېده جی. دیاړي به یا میلاو شو یا به میلاو شو او یې روزي وه عمران خان چې راغی پناهګاه یې سازې کړې بعزت مسافر خان یې بعزت هغې ته به داسې یو مسافر ورغی بعزت نو بعزت کې به لاړ. بعزت کې به لاړ او بعزت کې به کېناست نو اوس که په دې موږ نه پوهېږو زموږ نه حیوانات د ځنګل ښه دي په موږ باندې بیا خبره اثر نه کوي خبره ته ووایه دا اوړه چې ویشل کېدل تو شهباز شریف خلک وایي شهباز شریف خلکو زړونه وګټل وړې وله ورکړل لاینونه و ډېر غټ ورکړل وړې وله ورکړل شهباز شریف وړه په زرو کې به دوه درې کسانو اخیستي سلو به اخیستي بیلو ګور د بجلی چې ورته پته ولګي د هر سړي باندې ګوته کېښودوې دومره نه ورکوئ دغه د وړو کهاني بیا هغه وړه په نورو پیکو کې دغه شو نورو بورو کې پیکینګ شو بار خرڅېږي په مارکیټ په بلیک په زبردست دا مړیږي ولې نه جي نه مړ څنګه به مړېږي څنګه به مړ شي د سترګې مړېږي نه دا سکندر اعظم هغه خبره ده چې سمندر ته وي چې مالیه راکړه او بیا ورته بالول ته غټه واقعه ده که نه جی جی چې هغه بیا کچکول ورته ملنګ ور ډکېده نه ډکېده غر سې پکې واچول چې څونه سمندر نه بالول ته خط راولېږه دغه ته د لقمان حکیم صاحب ته هغه ویې لږه شانتې خاوره راواله ګوتو کې او لږه اشرفۍ راواله دې ته ور واچوه چې بس چې هغه ویې دا دې سوې دا انسان سترګه ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ تھینک یو